السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړې ده چې څوک نسب بدلی، مثلا سید نه وي ځان سید وایي. دا د شرعت له نظره څخه دا خبره څنګه ده؟ و محترمه دا څه موږ هم په سترګو لیدلي دي. یو څوک سید نه وي په سید ځانګړي، دا قوم نه وي په قوم ځانګړي. فتاوای کمیلیه صفحه 255 هغه وایي که یو څوک سید نه وي دی ځان سید بولي، نو دغه څوک چې بندي کړول سي او دردناکه دې وویل سي چې توبه وکاږي، ځکه دا سپکاوی دی چې دی سید نه دی ځان سید ګڼي. او دغه رنګه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي که سړي خپل پلار بدل کړي نو د هغه ځای به دوزخ وي. حدیث صحیح المسلم روایت کړی دی. امام نووي رحمت الله علیه مبارک امام نووي رحمت الله علیه وایي په شرح د مسلم کې د حدیث متعلق وایي دغه پلار بدول دا یو عظیم جرم دی. نو دا چې اوس په بعضو ملکو کې د خلکو جوازات یا د خلکو اسناد په مختلفو نومانو باندې یا د بل چا په ریکارډ باندې خلکو ننوتلي، لکه دا پېښ سوي هم دي. یو څوک پاکستان کې د بل چا په ریکارډ ځانونه باسي، د یو قریب. یو څوک په افغانستان کې د یو بل چا په خاندان ځانونه باسي، هغه د یو مشکلاتو په خطر باندې. نو بیا چې وخت له ده څخه یو ځای پر تفتیش پر ځای باندې پوښتنه وشي څوک یې دی، هغه نوم ور واخیزه د پلانکي زوی یم، یا د تذکرې متعلق یا د پاسپورټ متعلق یا د اقامې متعلق. په هغه کې خو د ده هدف دا نه دی چې خپل پلار بدل کړي، خپل قوم بدل کړي، خو دلته د ضرورت پر بنیاد په هغه یې الله نه نیسي. دا چې خلک د پاره د اعزاز او د عزت خپل قوم بدلي په سیدانو ځانګړي یا خپل قوم بدلي مثلا په بل قوم ځانګړي چې هغه د یو ګوله او روزي پیدا کړي، دغه نو حرام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چا نسب بدل کړي هغه دین بدل کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.